سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ اوسئ، صحت مو ښه وي. په خیر راغلي د جواد آنلاین پوهنتون ته. دوستانو تاسو په ژوند کې زه دا په یقین سره ویلی شم چې دا یو غټه فیصله ده چې تاسو اقدام وکړو چې تاسو راشئ او تجارت آنلاین شروع کړئ. که تاسو نننۍ نړۍ وګورئ، کولی شئ تاسو خپله ریسرچ وکړئ. موږ تاسو سره ډیر کم کولی شم 4 کاله دي چې د مکمل فزیکي تجارت له منځه ځي او موږ تاسو ټول راځو آنلاین خواته. دوستان موږ تاسو غوندې خلک په امریکا کې ناست دي، په اروپا کې دي، په جاپان کې دي، په افغانستان کې ناست دي، میلیونز ډالر آنلاین تجارت کوي. که خصوصا موږ تاسو راځو امازون ته. دوستانو هغه خلک چې 12 کلن 13 کلن عمر هم نه پوره شوی، دوی راځي او په خپل کور ناز آنلاین تجارت کوي. څه زمونږ خورګانې دي او کوم زمونږ ورونه دي په کور ناز، حتی په آسیا کې په میلیونونو او په لکونو ډالر عاید پیدا کوي. که دا خلک دا کار کولی شي، که دوی ژوند کې اقتصادي تغییر راوستلی شي، ولې موږ تاسو نشو کولی؟ یوازینی شی چې موږ تاسو ته مهم دی سټارټ دی، او خوشبختانه تاسو هغه کسانو ناست چې تاسو سټارټ واخیسته، تاسو اقدام وکړه، تاسو شروع وکړه. د کامیابی اوله موضوع، د کامیابی اولین نقطه مهم چې کوم یو دی، هغه د اقدام، هغه د شروع. تاسو شروع وکړه. ان شاء الله د مکمل درسونه به تاسو صحیح لولئ. دوستانو په ویډیویي شکل مکمل درسونه ما تاسو ته آماده کړي دي، ډېر په تفصیل سره. کوښښ به نه کوئ چې زر درسونه تاسو ولولئ. نه خیر دوستانو، امازون کې دا معنا نه ده چې که تا سره پیسې زیاتې راشي او ته پیسه دار شي. نه خیر، تر څو ته سیستم صحیح زده نه کې، تر څو ته روش صحیح زده نه کې، تر څو ته میتود صحیح زده نه کې، که تا سره پیسې زیات می فایده نشي لاسته راوړلی. تاسو باید درسونه دقیق ولولئ. وارخطا کیږئ به نه چې زه دا درسونه ووایم، اکاونټ مې جوړ شو، پروډکټ هانټینګ مې وکړو، زر پروډکټ لانچ کوم. نه خیر، موږ تاسو کې دا وارخطایي شته. درسونه په صحیح توګه لولئ. کوم پی ډي اف فایلونه چې ما اپلوډ کړي دي هغه هم مطالعه کوئ، تر څو تاسو باید یو مسلکي زده کړه وکړئ په بیړه سره. نه دوستانو زو نور درسونو ته ان شاء الله په نور درسونو کې موږ مختلف موضوعګانو باندې تفصیلی بحث کړی دی. په خیر راغلی بیا هم د جواد آنلاین پوهنتون ته. مننه. سلام دوستانو، امازون هول سیل څه شی ده؟ اول راځو موږ تاسو هول سیل خبره کوو. دوستانو هول سیل ویلی شو عمده فروشی. که موږ امازون نه بغیر د خبره باندې څېړنه وکړو، هول سیل یا عمده فروشي هغه میتود د بزنس او یا تجارت ته ویل کیږي چې هغه کې یو ډېر تعداد باندې یو جنس یو چا نه واخلي او په همدغه ډېر تعداد جنس یو ځلي په چا باندې وپلوري. دا د عمده فروشي یا هول سیل. هر کله چې موږ تاسو راځو امازون ته، امازون کې هول سیل و یا عمده فروشي هغه تجارت ته موږ وایو چې هلته ته برانډ خرڅئ، د بل خلکو برانډ ته اخلي، په عمده اخلي او په امازون کې ته خلکو باندې پرچون پلوري. په طور مثال که موږ تاسو د نایکی یا د اډیډاس و یا د لوجیټیک و یا نوکیا، سامسنګ و دمداسې نایکن نور برانډونه، دوی اجناس موږ دوی نه اخلو، تولید کننده نه و یا هر هغه نماینده چې دوی سره دغه برانډ اجناسي او په امازون کې پلورو. په مختلف ممالکو کې دې ته وایي هول سیل د امازون. دې کې زموږ فایده څه ده دوستانو؟ پرایویټ لیبل کې موږ معمولا چین نه یو جنس اخیسته او موږ تاسو امریکا، کانادا، استرالیا، نور ممالکونو کې خرڅوو. دا هم همداسې کولی شو، مګر دلته موږ اکثر وخت جنس هماغه مملکت نه اخلو. که څوک امریکا کې دی او امریکا مارکیټ پلیس کې فروشات کوي، هغه کولی شي چې د نایکن یا سیراوی یا اډیډاس همدغه برانډ مینوفیکچرر و یا تولید کوونکي دوی نه موږ یو جنس اخلو، د امریکا مارکیټ پلیس کې پلورو. هول سیل کې دوستانو ښه دا ده چې دغه برانډ مخکې نه چې موږ تاسو د کمپین وچلوو، د باندې ایډورټایزمنټ وکړو، اعلان ورکړو، ټول خلکو دا پیژندل شوي برانډونه دي او دوی ډېر زر پلورل کیږي. موږ پرایویټ لیبل کې
اکثر وخت کې ایڈورټایزمنت کوو او بعض جناس موږ خپل گیو اوی کوو اخلو او ریویو ورکو تر څو هغه جنس خلکو ته نمایان شي او خلک وګوري. برعکس هولسیل کې موږ نه ایڈورټایزمنت کوو، اعلانات هیڅ شي نه کوو، چون دا مخکې بازار دوی اخسته خلک پیژني، خلک عادي دي او ډایرکټ راځي خلک او موږ تاسو نه اخلي. او هولسیل کې دوستانو اورډر ډیر راځي نظر و پرایویټ لیبل ځکه چې خلک دې سره آشنا وي. نو دنه مخکې دنه بازو دوستانو هولسیل باره کې مکمل موږ درسونه لولو، ال سی څنګه جوړو، ریسیل سرټیفیکیټ څنګه موږ جوړو، هولسیلران څنګه پیدا کوو، دغه درس هم په توجه ولولئ ان شاء الله ډیر په جزئیاتو دنه بعد موږ تاسو هولسیل باره کې مختصو. مننه.